کابل ښار کې د بصیر د فني او حرفوي زده کړو په مرکز کې د لنډمهاله حرفوي زده کړو له 11 بېلابېلو څانګو څخه د 350 تنو ځوانانو د فراغت مراسم ترسره شول او فارغینو ته د فراغت سندونه وویشل شول. د یاد مرکز د مسؤلینو په وینا دغو زده کوونکو ته د ګرځندوی، هوټل مدیریت او نورو تخنیکي او مسلکي برخو کې لنډمهاله حرفوي زده کړې ورکړل شوي تر د کار بازار ته د داخلېدو لپاره اړین مهارتونه ترلاسه کړي. په دغو مراسمو کې د کار او ټولنیزو چارو مرستیال مولوي محمد زاهد احمدزي وویل چې فارغینو ته باید د کار مناسبې زمینې برابرې شي ترڅو وکولی شي د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره او ټولنې ته ګټور خدمتونه ترسره کړي. دغه د تاسې فراغت دا یو عادي خبره نه ده، دا د یو جامع دپاره یو لوی لاسته راوړنه ده او د کار امور اجتماعي وزارت په ټول افغانستان کې د فني او حرفوي زده کړو لپاره همداسې مراکز ترتیب کړي دي او جوړ کړي دي چې په دې کې په لسګونو زرو شاګردان د کال فارغي چې په هغه جمله کې تاسې هم یې او موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې تاسې صاحبان د کار او کسب سوی او د خپل کسب نه به د خپل فامیل دپاره یوه حلاله نفقه پیدا کوي. موضوع حرفه دنیای امروزی کاملا حرفه‌ای بوده. کاملا دو چیز ما داریم، یکی علم داشته باشیم، توری را بفهمیم، توری را بخوانیم، همان توری که در جای خود بمانه این تاثیرگذار نمی باشه. پس میایم به توری عمل میایم. اگر توری در ساحه عمل ما پیاده نکنیم ما پیشرفت کردن نمیتونیم. همداراز د بصیر د فني او حرفوي زده کړو مرکز مرستیال محمد صادق نویزاده وویل چې دا زده کوونکي د افغانستان د کار بازار ته ورپېژندل کېږي. زیاته کړه فراغت د لارې پای نه دی بلکې د کاري مسؤلیت پیل دی. زده کوونکي باید خپل مسلکي مهارتونه تل تازه وساتي او د خپل هیواد او خلکو د خدمت لپاره ترې ګټه واخلي. شما امروز یک سند فراغت نمیگیرید بلکه مهارت گرفته اید. شما حالا می توانید وارد بازار کار شوید، درآمد ایجاد کنید، خانواده ای را حمایت کنید و حتی کارآفرینی کنید و برای دیگران زمینه کار را مهیا سازید. علم بدون عمل ناتمام است و عمل بدون مهارت ناقص. شما امروز با مهارت قدرت ساختن را به دست آوردید و این یعنی امید به آینده. در جهانی که هر روز در حال تغییر است، مهارت‌های فنی و عملی یکی از مطمئن راه‌های رشد و موفقیت هستند. امروز جوامع به کسانی نیاز دارند که بلد باشند، چیزی را بسازند، ترمیم کنند و نوآوری کنند. و این همان چیزی است که شما در این مرکز آموخته اید. اما فراغت پایان راه نیست، بلکه آغاز است برای فصل جدیدی از تلاش. از شما می‌خواهم به این بسنده نکنید. یادگیری را ادامه دهید، مهارت خود را به روز بسازید. د دې ښوونیز مرکز د مسؤلینو په وینا 350 زده کوونکو ته په 11 تخنیکي او مسلکي څانګو کې چې پکې د برېښنا او تارونو ترمیم، ګنډل، د یخچال او مرکزي ګرمۍ ترمیم، د کمپیوټر او موبایل ترمیم، ویب ډیزاین، نلدواني او نورې اړوندې حرفوي برخې شاملې دي. لنډمهاله زده کړې ورکړل شوي دي.